یو بادشاه د سره دا فکر او د سوچ به همیشه کولو چې زما دا قوم ول نه بیداریږي دا قوم بیخي وده قوم چې بادشاه به هر څومره هڅه وکړله هر څومره خبرې به وکړلې خو خلکو به څه ویل نه. خدای ورځ بادشاه په خپل دربار کې قدمونه وهل تاویدو را تاویدو. وزیر ترې نه پوښتنه وکړه چې و بادشاه صاحب ولې دومره خفه یې دا څه وجه ده؟ بادشاه ورته وایي چې دا قوم مې ډېر وده دی بیخي په خبر نه پوهېږي که تکلیف پرې راځي کار سي بس بېغمه بېغوره دی څه کې کار نه ساتي. دی وزیر ورته چې بادشاه صاحب زه به یو مشوره درکم دا عملي کا بس ان شاء الله دا قوم به راویښ شي. وایي راکړه مشوره راکړه دا به پرې وازمویمه. وایي داسې کار وکړه بادشاه صاحب په دې خلکو باندې ټیکس کېده ټیکس چې دومره روپۍ به تاسو میاشت په میاشت زما خزانې ته راوړئ دا تاسو باندې ټیکس او څه خبره معلومه نه ده بس همداسې به ټیکس راوړئ. کېدای شي دا قوم راویښ شي دا اوده قوم دی کېدای شي احتجاج وکړي څه نارې ووهي څه مظاهرې وکړي راویښ شي. بس بادشاه صاحب چې دا خبره ده چې لږ پکې لږ تازهوالی جرأت پکې را پیدا شي مړه پړه سبا پې دښمن حمله کړي دی بس نشي کولی. نو به داسې کار یې وکړو خلکو ته اعلان وکړو چې ټول خلکو بادشاه اعلان کړی دی چې هره میاشت به تاسو زما خزانې ته ټیکس راوړئ دومره روپۍ به راوړئ. بس خلکو بیا هم څه ونه کړل میاشت به چې پوره کېده خلکو روپۍ جمع کړې ور به وړې کېږي. بادشاه بیا خفه دی چې دا څنګه خلک دي پیسې مې ترې واخیستې و وزیر صاحب بیا هم داسې کارونه کوي. وزیر ورته چې بادشاه صاحب یو بله مشوره به درکړم دا عملي که نو کېدای شي دا قوم دا ویده قوم راویښ شي. وایي راکړه بله مشوره راکړه دا به ورسره وکړمه چې دا قوم مې راویښ شي. وایي داسې کار وکړه بادشاه صاحب چې دا کوم پولونه چې دي په دې ملک کې او په دې وطن کې د هر ملک په دې پول باندې چې خلک اوړي په دې باندې ټیکس ولګوه چې د پول ناخوا څوک اوړي باید دومره روپۍ هلته عسکرو در واچي ورکړي او که د هغې طرف نه بیا څوک راوړي بیا دومره روپۍ ورکړه. کېدای شي دا ټیکسونه پرې زیات شي او دوی به بیا احتجاجونه وکړي مظاهرې به وکړي او چغې به وایي د خوب نه به راویښ شي دا اوده قوم دومره فیصله قوم دی. بادشاه چې دا خبره ده بس په پولونو یې ټیکسونه ولګول چې په پول به څوک اوښدو بس بیا به یې پیسې اخیستې چې بیا به څوک راوښتو بیا به یې پیسې اخیستې خو دوی به ښایسته په ارام ورکولې نه به یې چونګ چورا کوله بس ارام به ناست ول. بس د وزیر سره ته بیا د بادشاه صاحب وایي چې و وزیر صاحب دا څنګه قوم دی پیسې دې څومره ډېرې اخلو په پول څوک پیسې اخلي موږ یې اخلو خو دا نه راویښېږي. وایي بادشاه صاحب یو بل کار ورسره وکړه وایي څه شی وایي داسې کار وکړه چې د پوجیانو ته ووایي چې پیسې دې مخلي او په دې کونه کې یوه لغت هم پسې وهي یو ډب ترې وباسي او کېدای شي دا راویښ شي. دا څنګه دوس قوم دی او بې غیرته قوم دی بیخي پکې تریخی نشته بې تریخي قوم دی. دا هم خبره ده پوجیانو پولیسانو ته عسکرو ته امر وکړو چې د پول باندې ودرېږئ خو چې څوک هم تېرېږي پیسې دې اخلي اخر کې یوه لغت هم پسې ورکوي چې اوړي. بس خلکو دا کار شروع کړو او چې راتلل به پیسې هم ترې واخیستې لغته به یې ورکوله خو چې داسې یو میاشت وشو که نه یو میاشت تېره شوله خلکو مظاهرې شروع کړې خلکو احتجاجونه شروع کړل راپاشه بغاوت یې شروع کړو چغې وهلې. بادشاه ډېر زیات خوشحاله شو خو په زړه کې چې دی که نه ښه خوشحاله دی خو په چهره باندې خلکو داسې خوشحالي نه ښکاره کوي او پوه شو چې زه غواړم چې تاسو لږ راویښ شئ. بس بادشاه صاحب وایي چې زه قوم مې وده و که نه ټول ملک والا وده و چې اوس پکې لږ تریخی را پیدا شو اوس که موږ باندې دښمن حمله هم وکړي کېدای شي اوس کامیاب شو موږ په خلکو باندې. نو بس اخره کې د ټول خلکو چې دی که نه یو څو مشران یې راټول کړل دی بادشاه دربار ته ولېږل چې زموږ دا خبره بادشاه ته تاسو پېښ کړئ. نو هغه بادشاه چې دی په خپل دربار کې سیناغرضه ناست دی چې زه خو د څه نه خبر نه یم تاسو ما ته حل وایئ. دغه خلک د کلي مشران د ټول ملک مشران ورته راغلل د نمایندګۍ په صفت باندې ورته کېناستېدل چې بادشاه صاحب موږ ټول راغلي یو ښه خبره ده موږ تاسو ته د خپل ملک او د رعیت شکایت راوړی او څه شکایت هم راوړی دی. وایي تا په دې پول باندې عسکر درولي دي. وایي ښه وایي ته دا عسکر موږ نه روپۍ هم اخلي. وایي ښه وایي بیا موږ ته لغته راکړي ډېر زیات رش شي یو عسکر مه دروي 2 3 څلور دا نور سره ودروه چې دا رش لږ ختم شي چې دا لغت لږ زر زر راکړي چې دا رش نه لږ خلاص شو. دغه مشکل ته راغلی چې دا لغت لږ زیات شي او عسکر لږ ډېر هغه بادشاه چې خدای هم تباه کړه ما که په دې نیت به راغلي چې تاسو وایئ چې دغه مشکل چې دا به ختم کړه تاسو چې لغت راته نور هم زیاتې کړه. دا اوده قوم دا اوده قوم څوک عزتمندو دا اوده قوم موږ او تاسو که موږ او تاسو باندې هر رنګې خلک راځي که هر رنګې خبر راځي موږ تاسو نه هېڅ هم نه کوو. په کار دا ده چې سړی ویښ شي دا هر رنګې مشکلاتو سره سړی خپل ځان یو رنګه کړي داسې په کار نه سړی ټول عمر ویده او تریخی پکې نه وي.